السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ په لومړي سر کې ټولو افغانانو ته د سترې بریا مبارکي وایم. افغان ایمرجنګ کپ لوبډلې سریلانکا ته ماته ورکړه. افغانستان او سریلانکا ایمرجنګ کپ لوبډلې د یو بل پر وړاندې د لوبو ډګر ته کښته شولې چې د سریلانکا لوبډلمشر د لوبې پچه وګټل. لومړی د توپ اچونې پرېکړه وکړه. افغانستان لوبډلې بیا ډېره خوندوره په زړه پورې توپوهنه وکړله. په ټاکل شویو 50 اوورونو کې د نورو لوبغاړو په سوځېدو سره 252 منډې جوړې کړلې. د افغانستان لوبډلې په ګټه نورعلي زدران ریاض حسن ډېره خوندوره په زړه پورې توپوهنه وکړله. ریاض حسن په 104 باله باندې 82 منډې جوړې کړلې او دا رقم نورعلي زدران بیا په 260 باله باندې 53 چټکې منډې جوړې کړلې. د 252 منډو هدف په تعقیب کې سریلانکا لوبډلې په پیل کې ډېره خرابه بې خونده توپوهنه وکړله، خو په آخري شیبو کې بیا د دوی توپوهنه ډېره ښه شوله، خو بیا هم ونه توانېدله چې په هدف پسې ځان ورسوي. ټوله لوبډله په 241 منډو باندې وسوځېدله او په 11 منډو باندې دغه لوبه وبایلله. د افغانستان لوبډلې بیا هم ډېره زبردسته توپ اچونه وکړله. ابراهیم او درامانځي په 8 اورونو کې 50 منډې وکړلې، 4 ویکټې یې واخیستلې. ضیاءالرحمن اکبر بیا په 7.5 بالونو کې 44 منډې وکړلې، 2 ویکټې یې واخیستلې او سلیم صافي بیا په 8 اورونو کې 40 منډې وکړلې، 2 ویکټې یې واخیستې. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ده په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.